برلین کې د افغانستان په سفارت کې پښتو ژبه نه منل کیږي او هر هغه څوک چې په پښتو ژبه باندې عریضه ولیکي هلته دننه یو مامور یا دوه مامورین یا یو څوک دي چې هغوی بسته د پښتو ژبې سره د تبعیض د نفرت او د کرکې له کبله د هیڅ چا عریضه نه مني. له همدې کبله عریضې مسترد کیږي او کارونه یې په ټپه باندې تر څو چې په دري ژبه باندې متن نه وي لیکل شوی. د دې خورکۍ مریم امرخیل ژورنالیستې لیکوالې او دغه راز د ګرځنده ښوونځي د ګرځنده مکتب د البته د کیږدۍ ګرځنده ښوونځي د مشرې سره همدغه چاره په د جرمني په برلین کې د افغانستان په سفارت کې دا چاره ترسره شوې ده. د ښاغلي مامور ته دې وویل شي چې ته د کم وطن په نوم باندې په دې سفارت کې ناست او ته به دې بیا پوهېږي چې د هغه وطن ملي ژبه کومه یوه ده او یا په دې بیا پوهېږي چې دغه وطن ملي ژبې کومې دي رسمي ژبې کومې دي چې ته د یوې خور یا د یو عریض کوونکي هغه که خور ده که ورور دی په پښتو ژبه یې عریضه نه مني. د کوم وطن نه راغلی بابا چیرته ناست دی د چا په سر باندې معاش اخلي د څه لپاره ناست دی څوک شته چې دا پوښتنه ترې وکړي که څوک نه وي بیا حتما ملګري دوستان پیدا کېږي پسې ورځو له دې ګریوان نه یې رانیسو پوښتنه یې کوو چې بابا له کوم ځای نه راغلی څوک یې که ته هم په هغه قطار کې چې زه من افغان نیستم یا د افغان له کلمې کرکه کې نفرت کې نه یې منې نو چې بیا موږ هم در سره به درک پوه شو او هماغسې یوه چاره در سره ترسره کړو. خبره دا ده چې مریم امرخیل خورکۍ تازه پر خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د جرمني د یوه سر نه بل سره پورې چې برلین سفارت ته مې 5-6 ساعته په ټرین کې مزل وکړ په سلهاو کسان ولاړو کتارونه لکه د افغانستان غوندې چې ادارو ته کتارونه ولاړي زه هم ودرېدم. بالاخره ساعتونه وروسته نوبت را ورسېد چې عریضه مې وړاندې کړه په پښتو ژبه باندې وه نو ورته وویل چې دا عریضه به ته دري ژبې ته بدله کړي له هغه وروسته به ستا کارونه پر مخ لاړ شي ځکه زه به پښتو ژبه باندې نه پوهېږم او نه غواړم چې هغه څه چې لیکل شوي دي یا په ده باندې وپوهېږم یا دا زه امضا کړم او ستا کارونه مخکې لاړ شي. خو ده ورسره خپل جر و بحث کړی دی خو اداري مامورین دي نه دي بنل شوي بیرته دا متن دوی دري ته بدل کړی دی او بیا هغه نه وروسته یې کارونه پر مخ تللي دي بیا نه کارونه خنډ شو بیا نه مامور بدل شو بیا نه کار بدل شو بلکې فقط د پښتو ژبې نه دري ژبې ته په متن بدلولو باندې بیا د افغانستان په سفارت کې بیا د جرمني غوندې په یو ځای کې چې هغلته دغه ډول خلکو باید د ذهنونه ډېر لوی وي چې تعصب ژبني قومي دا مسایل باید مطرح نه وي مګر بدبختانه چې د افغانستان په سفارت کې دا چاره ترسره شوې ده. منګه هر هغه څوک چې دغه سفارت مسؤلین دي مشران دي غږ ورباندې کوو چې دغه سړی ضرور پیدا کوي چې عدالت تامین شي. زه نه پوهېږم چې څومره زرهاو سلهاو کسانو سره به دغسې ورته چارې شوي چې د هغوی کارونه په پښتو او دري ژبه باندې یا به په پښتو به یې لیکلي په دري ژبه باندې به نه څومره کارونه به یې مسترد کړي د دې خلکو څومره ظلمونه به یې کړي د ژبې او د قوم د تعصب پر بنیاد باندې. زموږ هیله ده چې که په دري ژبه متن وي که په پښتو ژبه متن وي د افغانستان سفارت د ټولو افغانانو ګډ ځای دی او ګډ کارونه باید دلته مخکې لاړ شي نه دا چې د ژبې د قوم له کبله ستا کارونه په ټپه باندې ودرېږي او یا تا ته وایي چې دا ژبه بدله که ستا کار به مخته ولاړ شي. دا سړی پیدا کوي د دې ګریوان نه یې راونیسئ که کېږي محکمې ته باید عریض کړو وړاندې کړو او د ټول ملت په وړاندې باید د دې چارې له کبله بخښنه وغواړي او هغه تیر کارونه چې تبعیض چې کړی دی کرکه یې کړې ده نفرت یې کړی دی له دې ژبې سره له دې قوم سره د دې په خاطر دی باید عمومي بخښنه وغواړي د ټولو خلکو نه. په هغه صورت کې به دا سړی به بیا د معاف کېدو حق ولري که نه د دې ګریوان نه یې نیول پکار دي د سفارت نه شړل پکار دي چې ولې دا ځای ستا د پلار دی دا ځای ستا د نیکه دی دا د ټول افغانستان ګډ ځای دی دلته به د ټولو افغانانو هغه ګډ کارونه ترسره کېږي ولو که پښتون وي هزاره وي تاجک وي ازبک وي پشوي وي خو چې د افغانستان یو قوم وي دا به په دې ځای ته راځي په دغه دوو ژبو چې دري او پښتو ده عریضې به راوړي او ته باید د نر غوندې ورته امضا کړې او کارونه به پر مخ باندې وړي.